د بنگلاديش پارلمان لغوه شو. ولسمشر د نوي موقت حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. د افغانستان اسلامي امارت د رستورانټونو او تیلو پمپونو مالیه کمه کړې، خو مالکانو یې د نور تخفیف غوښتنه هم کړې ده. د عمران خان ګوند وایي چې پاکستان حکومت چې امریکا ته پوځي اډې سپارلې، اوس د افغانستان نه د ګلونو تمه کوي. وروستۍ خبره ده چې تحریک طالبان پاکستان وایي چې سویلي وزیرستان کې یوه بله وسله واله ډله را سره یو ځای شوه او زموږ سره یې بیعت وکړ. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د دې مهال تازه او مهمو خبرونو ته. د بنگلاديش پارلمان لغوه شو. ولسمشر د نوي موقت حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان لغوه کړو. په دې توګه په دغه هیواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لاره پرانیستل شوه. ټاکل شوې ده چې د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز به چې د صدراعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستې، نن د محصلانو له مشرانو سره خبرې وکړې. د محصلانو لخوا د پیل شویو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شوه چې استعفا وکړي او له هیواد څخه وتښتي. شپږ اویا کلنه حسینه چې له 2009 کال راهیسې په قدرت کې وه، په وروستیو ترسره شویو انتخاباتو کې په درغلیو تورنه شوې وه چې له واک څخه د لرې کېدو لپاره په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي وو. د محصلانو مشرانو د بنگلاديش د پوځ له لوی درستي سره په کتنه کې ویلي چې دوی غواړي چې 84 کلن اقتصادي پوه او د نوبل جایزې ګټونکی محمد یونس د نوي موقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. که څه هم په خپله ښاغلي محمد یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې، خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی و. د بنگلاديش د محصلانو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره مل و، د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. په یو بل خبر کې اورئ چې د افغانستان اسلامي امارت د رستورانټونو او تیلو پمپونو مالیه کمه کړې، خو مالکان یې د نور تخفیف غوښتنه هم کوي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو پمپونو او رستورانټونو مالیات تقریبا نیمایي ته راښکته کړل شوي دي. په افغانستان کې د تیلو په سټیشنونو او رستورانټونو د مالیاتو ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د اسلامي امارت تر اعلان وروسته یو شمېر مالکان ادعا کوي چې د افغانستان له اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په دې برخه کې عواید راکم شوي دي او د مالیې پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي که به وایي چې یوازې د تیلو له واردوونکو مالیه اخیستل شوې وای. نوموړی په دې اړه زیاتوي چې که به وایي چې دا مالیات په بندرونو کې اخیستل شوي وای او پلورونکي له دې ستونزې خلاص وای، دا به لا ښه وای چې مالیات یوازې له لویو سوداګرو واخیستل شي او پلورونکي او واړه کاروباریان له دې جنجاله بېغمه شوي وای. کنډاپور وایي چې پاکستان حکومت چې امریکا ته پوځي اډې سپارلې، اوس د له افغانستان نه د ګلونو تمه نه کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر علي امین کنډاپور د پاکستان حکومت ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي عملیاتو لپاره مو چې پوځي اډې ورکړې وې، نو اوس له افغانستان نه د ګلونو تمه مه کوئ. نوموړي په صوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف یوې لویې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان پوځ وایي زموږ هیواد کې ترهګري ده او اوس ټول د ترهګرۍ په اړه خبرې کوي. زه پوښتنه کوم چې آیا تاسو مخکې د امریکا په وینا پوځي عملیات نه دي کړي؟ نوموړي د پاکستان پوځ ته په خطاب سره ویلي خپل اډې مو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد د کارولو لپاره چې پښتانه هم دي او مسلمان هم دي نه وي ورکړي، او نن چې څه وشي نو تاسو تور لګوئ او وایئ چې
دا له افغانستان نه پلن شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې تاسو د هغوی په بچیانو د مرمیو د برابرولو لپاره اډې ورکړې وې، نو تاسو څنګه هیله لرئ چې هغوی به تاسو لپاره د ګلونو ګېډۍ راولېږي؟ نوموړي د شهباز شریف په لنډمهالي حکومت تور لګولی او ویلي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ لنډمهالي حکومت کې شاملې ډلې په هیواد کې د ترهګرۍ کړۍ وې او ترهګري یې روزله، خو د عمران خان په حکومت کې بیا له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه پالل کېدې. وروستی خبر دا چې تحریک طالبان پاکستان وایي چې سویلي وزیرستان کې یوه بله وسله ډله راسره یو ځای شوه او باید یې راسره وکړ. تحریک طالبان پاکستان وایي چې د سویلي وزیرستان په توی خلا سیمه کې د دلبر دوتاني په مشرۍ یوه وسله ډله ورسره یو ځای شوې ده. په هغه خبرپاڼه کې چې د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراساني لخوا خپره شوې او یوه کاپي یې رسنیو ته رسېدلې، پکې راغلي چې د دغې نوې یو ځای شوې ډلې مشر د تحریک طالبانو له مشر نورولي ماسي سره بیعت کړی، خو دا نه دی ویلي چې دغه ډله څومره وسلوال کسان لري او کله یې له تحریک طالبان پاکستان سره د بیعت خبره کړې ده. تر دې وړاندې هم تحریک طالبان پاکستان په بلوچستان کې له دوی سره د ځینو وسلوالو ډلو د یو ځای کېدو خبره کړې وه. تحریک طالبان پاکستان په خپره شوې خبرپاڼه کې په پاکستان کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي چې په دې توګه په ټول پاکستان کې اسلامي او شرعي نظام ټینګ شي. که څه هم چې تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان سره د دغې نوې ډلې د یو ځای کېدو په اړه کومې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان پوځ په وار ویلي وو چې دوی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي او تر ډیره یې دغه ډلې سخت ځپلې دي. د پاکستان پوځ تر دې وړاندې ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 23,622 عملیات کړي او ګڼ شمېر وسلوال یې وژلي دي. د افغانستان اسلامي امارات مرستیال ویاند ویلي چې له پاکستان سره ډیورنډ فرضي کرښه او نورو ګاونډیانو سرحدي سیمو د خلکو د ستونزو د هواري لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه کمیټه د دغو سیمو اوسیدونکو ته لومړني خدماتونه او دیني او عصري زده کړې ورکوي. د افغانستان اسلامي امارت د دغه ویان په وینا د یاد کمیټې مشر د اسلامي امارت د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري کوي او په جوړښت کې د سرحدي او ډیورنډ فرضي کرښې سره نږدې ولایتونو مرستیالان، ولسوالان او د دفاع وزارت د سرحدي ولسوالیو استازي شامل دي.